د پښتو زده کړې مینوالو سلامونه او ښې چارې. د یې په بحث کې نن په دې خبره کوو چې نرمه یې کله په اوږده یې اوړي. کوم نرینه مفرد نوم، ستاینوم او اصلي فعل چې په نرمه یې پای ته رسېدلی وي، هغه چې کله په مفرد یا جمع ښځینه نوم اوړي، نو نرمه یې په څه بدلیږي؟ په اوږده یې بدلیږي. لکه ښکلی، ښکلې، منلی، منلې، راغلی، راغلې، شوی، شوې. مثلا ښکلی هلک، دلته راغلې ده ښکلې ښځه او ښکلې ښځې. یعنې ښکلی چې په ښکلې بدل څه، ښځینه لپاره که مفرد وي او جمع وي همدا ښکلې راځي. یا دویمه جمله کې فعل دی باور راغلی دی، خو چې ښځینه سي لیلا راغلې ده. راغلی په راغلې بدلیږي، راغلې کې لاندې باندې دوه ټکي کیږي. یا که دا جمع وي لیلا او خندا راغلي دي، بیا هم راغلی په راغلې بدل څه. هلته اوله جمله کې لیلا کې چې وه یو نوم و ښځینه، دلته دوه نومونه دي. یا ته وایې لیلا، خندا او نازو راغلي دي، یا جنکۍ راغلي دي. بل دا دی چې روان تللی دی. دویمه جمله د خندا تللې ده، تللی په تللې بدل څه، اوږده یې باندې. او جمع ښځې تللې دي. لکه مرستیال فعل هم چې ده، که په نرمه یې پای ته رسېدلی وي، ښځینه بڼه یې په اوږده یې راځي. لکه په نارینه کې د ناک پوخ شوی دی، خو په ښځینه بڼه کې مڼه پخه شوې ده. یا که جمع وي چې مڼې پخې شوې دي. بل مثال لکه شوی، پر شوې، کړی، پر کړي بدلیږي. اسمان شین شوی، شپه سبا شوې. یا ما کور جوړ کړی، ما خونه جوړه کړې. دا د نرمه چې پر اوږده یې بدلیږي. مثالونه یې څو همدغه یو ډول چوکاټ دی. تاسې ورباندې نور مثالونه هم جوړولی سئ، او کله چې در سره فکر راته همدغه جملې په ذهن کې راولئ، انشاءالله چې مشکل به مو حل کیږي.